یو چا ماته 100 روپۍ راکړې، وی ویلې چې دا 100 روپۍ واخله 2.5 روپۍ بیرته راکه، یعنی د 100 روپۍ چې څومره 2.5 پیسې د جوړیږي دا بیرته راکه، د هغه پیسې زه تاله بیرته درکوم او زه تاته دینه زیاتې درکوم. نو که چیرې په دې وخت کې زه ورته وایم چې نه دا 2.5 روپۍ هم نه درکوم، دا 100 روپۍ ټولې زما دي، نو کم یو په غلطه دی چې یار یو واري چا ما سره ښه وکړل 100 روپۍ راکړې او 2.5 روپۍ بیرته راڅخه وغوښتلې او زه نه ورکوم، نو دا د عقل فیصله نه ده، دا یقینا د هلاکت فیصله ده، غلط فیصله ده. همدغسې الله رب العزت موږ تاسې ټولو ته مال راکړی، دنیا یې راکړی، پیسې راکړي. الله چې دا پیسې موږ تاسې له راکړي، بیا الله فرمایي راته چې دې ټولو پیسو نه 2.5 پیسه ده بیرته مال راک. او موږ څه کوو؟ موږ وایو نه چې وار به دا پیسې جمع کوو، پلانکی پلاټ به اخلو، فلانکی گاډۍ به اخلو او پلانکی کار به پکوو، نو دا د مالک سره خیانت سو، دا د مالک د حکم خلاف عمل سلو. حالانکه چې کم څوک خپل مال 2.5 پیسه د صدقه ادا کړي، یو خو د بقایا مال پاک سو، دویم ستا زړه پاک سلو، دریم نبی علیه السلام مبارک فرمایي وای په ورځ د آخرت به الله رب العزت ډیر زیات په غوسه وي، وای چې کوم چا په دنیا کې د الله د رضا لپاره صدقه ورکړې وي هغه باره کې به الله رب العزت غوسه نه وي، یعنی هغه انسان ته به الله په غوسه باندې نه وي. او دریم هر انسان ګناهګار دی، زه هم ګناهګار یم، یقینا هر انسان خطاکار دی، خو لیکن چې کله په دنیا کې یو انسان د الله د رضا لپاره صدقه ورکړي، الله به د انسان ګناهونه معاف کړي. او دینه هم زیات رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی دی چې ورځ د قیامت دومره سخته چې یو ورځ 50,000 کاله د دنیا ده، د قیامت یو ورځ، او په دې ورځ به د غلمر را نږدې وي او انسان به په خپل خولو کې ډوب وي، انسان به ډیر زیات په تکلیف کې وي، حتی چې انسانان به وایي چې الله نور دا فیصله د جنت یا د جهنم د وکا، کم از کم مر د دې مشکل نه خلاص کا، د دې لمر د دې سخت نه خلاص کا. وای که چیر یو انسان په دنیا کې د الله په خاطر باندې د الله د رضا لپاره صدقه ورکړي، الله رب العزت با په ورځ د آخرت د دې انسان پر سر باندې سایه کړي. دا څومره د خوش قسمتۍ خبر ده، خو لیکن د دې باوجوده زموږ زړونه تنګ دي او دا فکر کوو کمی چیرې صدقه ورکړله، کمی چیرې خیرات ادا کړي، مال به مې کم سي، پیسې به مې کم سي. هر یو انسان هغه غواړي چې مال جمع کم، هر یو انسان غواړي چې مال جمع کم، دا ورکول والا دا بیخي ډیر کم خلک پاتې سو. نن سبا د قربانۍ شپې ورځې را روانې دي، د قربانۍ اختر را روان دي، اکثره خلک فکر کوي چې څنګه په کم پیسو کې ځان خلاص کما، څنګه مسله وکما چې دا قرباني ما باندې واجب نسی، قرباني ما باندې فرض نسی.